وطن وطن دا د افغان وطن دا د افغان وطن. کتاب لوست یوه ځانګړې فرهنګي او موخواله اداره ده چې غواړي په افغانستان کې د کتاب لوستنې فرهنګ ته لاره هواره کړي. د دغه ادارې ارمان د علم او پوهې له لارې افغانستان وتلو پړاوونو ته رسول دي. موږ د دغه کاروان سره ملګري یو، د همدغې هڅو په برکت به په دې هېواد کې سوله راځي او دلته به قلم واکمنېږي او انشاءالله ناروان نسل به د دوی په لاره باندې د دوی په قدمونو قدم ږدي. د کتاب لوست ټول ملګري ژمنه لري چې د کتاب لوستنې رواجول د ناعلمي فرهنګ له منځه وړل دي. په دغه بهیر کې پرته له هر ډول تبعیض او توپیره له افغان نسلونو سره د فرهنګي او فکري مرستې لپاره چمتو یاستو. زه فکر کوم چې دا د موږ دغه بهیر مرسته و چې ځوانان وهڅول، ښه احساس یې ورته ورکړه. زه فکر کوم دا د همدغه زموږ د روان بهیر هڅه او برکت دی چې نن د هېواد په ګوټ ګوټ کې ځوانان راوتي او د پوهنې لپاره د کتاب لوستنې فرهنګ د ودې لپاره کار کوي. زموږ هیله، موږ غونډې جوړو، بحثونه رابولو، خپل او راتلونکي نسل ته به د کتاب لوستنې له لارې د روښانه راتلونکي د پراخ او فکري نړۍ لید زیری ورکړو. موږ له خپل هر مخاطب څخه په وړیا ډول غواړو چې راشي له خپلو هیوادوالو او ځوان نسل سره مرسته وکړي چې کتاب ولولي، له دغې لارې به په یوې هوښیارې ټولنې کې ژوند وکړي او په اوږد مهال کې به مو د ژوند له هر اړخه ناخوالي راکمې شي. زه فکر کوم یوازینی شی چې په دې هېواد کې کمی دی او په ټوله معنی ډېر کم دی هغه تعلیم برخه ده. موږ باید ډېرې هڅې وکړو چې په دې برخه کې ډېر کار وکړو، بالخصوص همدغه د کتاب لوست لړۍ. د دې په خاطر ما یو ترانه هم وویله د ایت الله رفیع صاحب یو شعر، علم کور په کور غواړي. نو موخه همدا وه چې دغه علم بالخصوص دود شي په دې هېواد، ځکه دا زموږ حق و. دا چې جنګونه وځپلو، دغه ناخوال وځپلو، یو څه ترې لرې شو، فاصله مو واخیسته. نو موږ غواړو بېرته وصل شو دې لړۍ سره. علم کور په کور غواړو، علم کور په کور غواړو، دا رڼا خورا د ګران هېواد په هر یو لور غواړو. دوستانو داسې له کرونا مه وېرېږئ، بس د نورو سره تیرې کړنې. لومړی، کتاب سره د ځوانانو، ماشومانو، لیکوالانو، فرهنګیانو او مشهورو څیرو عکسونو تولیدول. د ختیځ زون لپاره د پوهنې راډیو فعالول. د 100,000 کتابونو، 50,000 قلمونو او 50,000 کتابچو راټولول. په لارو، کوڅو، کنډوالو، دښتو، غرونو او ټولګیو کې د کتابونو، کتابچو او بکسو سره د محرومو، معیوبو او معلولو ماشومانو عکسونه راټولول. پر بایسکل د ټول ختیځ زون، لغمان، ننګرهار، کونړ، نورستان او کاپیسا ولایت ټولو ولسوالیو او کلیو ته سفرونه کول، کور په کور ګرځېدل، محرومو افغانو ماشومانو او ځوانانو ته کتابونه، کتابچې، قلمونه، مینه او فکر ویشل. تعلیم چې دا هم په ښځې هم په نجلۍ باندې فرض، هم په هلک باندې فرض، صحیح ده. او په تعلیم کې د دنیا او آخرت کامیابي ده. ځوانانو، سپینګیرو، علماو او ښوونکو سره ناستې او بحثونه کول. د سیمهیزو، ملي او نړیوالو رسنیو سره د تعلیم د ارزښت او خپلو فعالیتونو په اړه مرکې کول. د مشهورو سندرغاړو په غږ د تعلیم او زده کړو په اړه غږیزې او تصویري سندرې او ترانې ثبتول. په سلمانیو کې کوچني کتابتونونه جوړول.
دا بره کوم ځای کلی څه نومېده؟ ولا دې کلي ته ختلو دې کلي نوم د په کلا دی موږ د خپله وسې وکړه چې د پروګرام کې او روان وو د کلي د سم سختي باندې مو ختلو چې د دغه خپله وینې تاسو موږ خپله کوم تاسو موقعیت ګورئ آفرین زه همداسې قلار قلار زه چې دا لاندې لار هم در سره راواخلم دا موږ ډېر د لاندې نه راختلي یو زموږ هڅې په ګړندۍ ډول روانې دي او غواړو چې په ټول افغانستان او د افغانستان په ټولو کلیو او سیمو وګرځو او په خلکو کتابونه کتابچې او قلمونه وویشو او په خلکو کې د کتاب لوستنې فرهنګ دود کړو